د کندهار سویلي څنډې نهمنای کې د سیلابي اوبو مهارولو په تړاو د کندهار ښاروالۍ تازه اقدام. د ښاروالۍ کارکونکي دلته د 350 متره په اوږدوالي د یو کانال د بنسټیزې رغونې چارې پیل کړي دي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي له ژمي وړاندې به ټول ښاري کانالونه پاک او بیا ورغوي. دا چې دا منده مخکې نه ورغول سوی د بارانونو او سیلابونو په وخت کې به د دې سیمې خلک د سیلابونو له اوبو سره په ډېر مشکل کې وو. ورته مهال د کندهار ځینې اوسېدونکي وایي تر دې وړاندې د ژمي موسم او رښتونو له امله به له جدي ستونزو سره مخ وه. بعضې لږ باران اوس اوبه به راللې، کورو ته اوبه به واوښتلې، په چرۍ به ډکې سوې، پر سر به راللې، مریضیانې وې. مشکلات خو دلته دغه دي وروره، په ژمي کې چې کله باران وسي نو بیا دلته اوبه راځي، ډېر کورونه د اوبو سره مخ کېږي. په ژمي کې چې به اوبه رالې دا پل به بند سو د کچرو د لاسه، نو اوس چې دا کار شروع سوی دی ډېره فایده یې کړې ده. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین دغه راز زیاتوي چې د ښار په میانکو سیمه کې د اوبو د یو مهارونکي بند جوړېدو سره کندهار کې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو مخه هم نیول سوې ده.